سره ډېر څه شته الحمدلله. صرف یو تریخ حقیقت ته راځم. حضرت مبارک صاحب رحمت الله علیه د افغانستان د سپېڅلې ځمکې دی. د ده شعرچي د سرې مټې دی. 3 کرتې هغه ځای ته زه ورغلی. اوس هم د هغوی استانه او مسجد شریف آباد په هغه ځای کې. په زرګونو علماو اعلامو د دې امت د افغانستان د ځمکې د هغوی نه کسب د فیض کړی دی او فیوزات حاصل کړي دي. دا خبره معلومه ده حضرات اوس هم ژوندي دي. شته هغه کسان چې هلته یې تلمس کړی د دوی نه فیوزات حاصل کړي او بیا د هجرت په نتیجه کې د پاکستان سرزمین ته تللی دی. دا یو وجیبه او فریضه شرعي اسلامي وه او په پاکستان کې یو کمال بروز دینی او تسلط شرعي چې نن د سیفي په نام باندې جاز هم پاکستان کې سفر کوي، صابون هم د سیفي په نام تولیدېږي، کپړه هم د سیفي په عنوان تولیدېږي، په هر دکان هم ورشي پنجاب کې سیفي لیکلي دي، مطابع هم سیفي دي، مدرسې هم سیفي دي. دومره تسلط سره د حضرت اخوندزاده سیف الرحمن غوندې هستۍ حزم او د هغوی برداشت دا ډېر ګران کار و.